سلامونه درنو لیدونکو د کابل ښار ځاځي پارک ته راغلي یو او ګورو چې څومره خلک د تفریح لیواله دي. ګورو چې څومره خلک دې پارک ته راځي او دلته د ساتري څه خدمات شته. خلکو ته هم تفریح او سکون څومره مهم دی. نو راځئ تر پایه راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو دلته هم اوس یو ډېر ځوان ولاړ دی. د دوی سره به وغږېږو چې څومره وخت بعد پارک ته راغلی. سلام جور بخیر. سلام علیکم، خوب هستم؟ بخیر هستم. تشکر زنده باشین. شما خوب هستی؟ نامتان؟ نام مشمت الله است. مشمت الله از کجا آمدین؟ ما از قیمت از بوهان سوملای رشتیم. امروز به خاطر از اینکه آمدیم که از یک مرکز سرمعلومی آمدیم یک تجمیلی از خاطر روز معلم و یا دیگه آمدیم که یک تفریح کردیم، یک چند قصه کردیم، یک چند حساب. خب امروز اینجا آمده بودیم در پارک روز معلم تشریف کردیم؟ بله بله. چقدر وقت بعد به پارک میاین اینجا تفریح میکنین؟ از ما خانه نزدیک است یک دو ماه سه ماه بعد یا میایم. دلمون زود میامدیم خب چند وقت چون مصروف یک درس‌ها هستیم یک ذره بهتر شد. و از اینجا پارک به خاطر تفریح چکر میاین همراه دوستایتون میاین یا همراه اعضای فامیل؟ خب وقت که بود دوره تنگل حال کارکار یا بند است و فامیل یک دادنش نمیشه فامیله دوستار یا میایم یک چند قصه هست. میشه برای ما بگین چیکار بار آماز داریم؟ خودم شاگرد سوسیالزی هستم. همین لیسیالی بوهان سوپلای رشتین هستم و در عین حال یکی از استادان لیسیالی بوهان سوپلای رشتین هم صنف 10/12 بوهان سوپلای رشتین مضمون فیزیک است و مصروف یک دو ماه بعد بخیر آماده کنکور میشم. مصروف کنکور میشم بخیر. خب باز بخیر که دو ماه بعد امتحان کنکور میشه. کدام رشته رو خوش دارین که بخیر در رشته میخواین کامیاب شوین؟ بخیر امتحان کنکور خود دور است چون 12 خلاق شد با بال زمان سرطان و افراد امتحان کنکور میباشد. خب آماده کنکورم دو ماه بعد شروع میشه. یک سال یک سال با آماده کنکور ما زحمت میکشیم، توش کار میکنیم. اشتیاق دارم که موفق بشیم. ان شاء الله تشکر. ماشومان د لوبو ځای ته او دلته هم ګورئ دوه دانې ګلالۍ نه ماشومان ولاړ دي چې دوی سره به خبرې اترې لرو. دلته پارک ته راغلي دي، څومره خوند یې واخیسته او کومې لوبې وکړې. سلام جانې نوم دی؟ اداره کې زینب جانې څو کلنه یې؟ څو کلنه یې؟ عمر دې څومره ده؟ اته کلنه یې؟ څوم کال دی چې پارک ته راغلی یې؟ اول ځل ده. او د کوم ځای نه راغلی یې؟ د لندن نه راغلی یې؟ ښه دلته چې دې پارک ته راغلې څومره ساعته تېر شو؟ کومې کومې لوبې دې وکړې؟ دلته مثلا ټالونه دي، زنګو ده، هر څه دي که نه؟ مثلا تا کومه لوبه وکړه؟ ټال دې وخوړه؟ خوند دې درکړو؟ ساعت دې تېر شو؟ ښه دلته اوس یو بل ماشوم هم ده چې دې سره به هم خبرې وکړي. ستا نوم؟ مروه جانې دا راته ووایه چې ښوونځي ته ځې؟ څوم صنف کې یې؟ اول صنف کې یې؟ څو نمره یې؟ نمره یې دلته پارک ته چا سره راغلی یې؟ پلار سره راغلی یې؟ څومره څومره بعد راځې پارک ته؟ شپږ بجې بعد راغلی یې؟ ښه دلته څنګه ساعت تېر شو؟ لوبې دې وکړې؟ ولي كشيطانة استغفر لكي ولي كشيطانة استغفر لكي نمد محمد. واه ما شاء الله.
السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. کلی نوم مو؟ زما نوم مروت الله هوتک د اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکی یم او فعلا د سید جمال الدین په شاهره کې زندگی کوو او نن راغلي د حبیب الله ځاځي پارک ته د خپلو مسیانو سره چې دا موږ خپل وخت یو څه وخت چې دلته تېروو دا په خوشحالۍ سره تېروو. ښه ډېر ښه. دلته چې راغلی حاجي صاحب څومره مو ساعت تېر شو، څومره مو ذهن ارامه شو؟ واقعا د حبیب الله ځاځي پارک ډېر یو ښکلی پارک ده او دلته چې هر څوک راځي انشاءالله هغه له مرکز کابل ښار نه راځي که له ولایاتو نه راځي او دوی ته هر څومره احساس د خستګي چې دوی وکوي انشاءالله د دې پارک ته چې راشي د دوی خستګي به رفع کېږي او دا یو ډېره ښه ښکلې فضا ده او د غره لمنه کې دا پارک جوړ شوی ده او ډېر ښه سرمایه ګزاري ورباندې کړې ده. الله دې دغسې خلکو ته نورو تجارانو ته توفیق ورکړي چې دغسې پارکونه جوړ کړي تر څو چې زموږ د وطنوالو خستګي رفع شي. بالکل. که دا راته ووایي چې صاحب څومره وخت بعد دلته راځئ پارک ته د تفریح دپاره، مثلا کورنۍ د غړو سره راځئ یا د ملګرو سره؟ موږ خو داسې اکثرا وخت ډېر نه راځو، داسې میاشت بعد 2 میاشتې بعد که موقع برابره شي او بیا راځو د خپله یو وخت ته پورې دغلته اوسېږو د خپلو ماشومانو سره خپلو ماسیانو سره د خپل وخت غواړو چې لږ ښه فضا کې دا ډېره ښکلې ښایسته فضا ده خو د غرو لمنه ده او نور شنه بوټي دي او ډېر نور تفریحي وسایل دلته موجود دي چې د ماشومانو له هغې نه استفاده کوي او ډېر احساس د خوشحالۍ ورته کېږي او دایم له موږ نه دا تقاضا کوي چې موږ بوځئ د ځاځي پارک ته چې هلته یې موږ ساعت تېر شي. بالکل. ماشومان هم د لوبو دپاره ډېر خوشحالېږي چې مثلا یوسئ چېرته چکر پارکونو ته یا نورو ځایونو ته. بغیر د ځاځي پارک نه نور داسې کوم ځایونو ته ځئ، مثلا ولایتونو ته سفر وکئ یا اطرافونو ته مثلا دا موټرونه راځي که نه موږ ځینې هغه دي چې ډېر ښکلي ځایونه لري، شنه ځایونه بغیر د ځاځي پارک نور پارکونو ته هم ځئ؟ تر اوسه خو زه نورو ځایو ته نه یم تللی په داسې کوم وخت کې چې د دې په خاطر چې موږ د مشرقي اوسېدونکي او د رئیس باغ د سروبي په ولسوالۍ کې چې ده هغلته هم داسې تفریحي ځای ده، اکثرا دوستان هلته راځي د مختلفو ولایتونو او بعضې وخت چې جلال آباد ته لاړ شو هلته هم دا د پل بیسود ساحه کې تفریحي ځایونه شته دي او هلته چې لاړ شو د هغه ځینې هم موږ لیدنه کوو چې خپل وخت زموږ هلته یو موده چې هلته تېروو هغه داسې خوشحالۍ سره تېروو. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې
پارک په ځاځي پارک هم تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه حسین صافی ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په لویه بخښنه